ولسمشر غني او عبدالله امریکا ته ځي، خو ولې کله او څه به وویل شي؟ سلام، ستړي مه شئ. ټاکل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله د جولای میاشتې په 25مه نیټه د جمعې په ورځ د جو بایډن په بلنه په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. غني او عبدالله به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د دغه سفر پوره جزئیات لا نه دي خپاره شوي چې دغه سفر به څو ورځنی وي او افغان مشران به له چا او چا سره وګوري. خو دغه سفر په خورا مهم وخت کې کیږي. د دغه سفر په اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه پکې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان څخه امریکایي عسکر وځي. د دغو مشرانو سفر به د افغانستان او امریکا ترمنځ دوامدار مشارکت څرګند کړي. اعلامیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه د افغان میرمنو او جونو په ګډون د افغانانو سره د مرستې لپاره ژمنه ده چې افغانانو ته ډیپلوماتیکي، اقتصادي او بشري مرستې برابرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د افغانستان له حکومت سره ډېر دخیل وي، یعنې ژورې اړیکې به ولري چې بیا دا هیواد د ترهګرو ډلو په ځالو بدل نشي او امریکا ته ګواښ پېښ نه کړي. په دغه اعلامیه کې همداراز ویل شوي دي چې امریکا د سولې د روان بهیر کلکه ننګه کوي او ټولې افغاني ډلې هڅوي چې د جګړې ختمولو لپاره په مذاکراتو کې برخه واخلي. یاد دې وي چې د ولسمشر غني په 2مه دوره کې امریکا ته د نوموړي لومړی سفر دی. د شنونکو له نظره د دغه سفر پایلې د افغانستان په راتلونکي به خامخا اغېز پرېږدي او خورا مهم دی. په هر حال تاسو امریکا ته د ولسمشر غني او عبدالله د سفر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو شپږ تر ځان په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.